بسم الله الرحمن الرحیم. دا ما مسافر باندې یو نظم لیکلی دی او ټول مسافرو ته ډالۍ کوم چې د ملک نه بهر په هر ملک کې دي او د خپل خاندان لپاره لګیا دي، مزدوري کوي، هغوی ته ډالۍ. ای پښتونه شاه زلمیه، ای پښتونه مسافره، په پردي وطن کې پروت یې، اور د اوختو د سره، او ته زما د قام سفیر یې په پردي وطن دلبره. حوصلې ته د سلام دی، ستا همت لوی دی د غره، او ستا سینه کې سیوا ښکاري فراخي د سمندره. او مور او خور در پسې جاړي، وړه لور د مروره، او زوی د ستا د راتلو ضد کوي، ستا د درد نه ناخبره. او ناوې ښځه د خاموش ده، د حیا عزت پیکره، او ناوې ښځه د خاموش ده، د حیا عزت پیکره. د حسرت په نظر ګوري، د فراق ستورو ته بره، او غریب نیولی بوډا پلار دی، ګیره اوښکو باندې تره. او څه چې ده باندې تیریږي، هر سړی ترې بې خبره. او ورور هم تا پسې ځوړند دی، غریبي د زوروره، او واړه خپل او ټول یاران دی، ګرویده شول جادوګره. دا بل بند دی چې دا چې مونږ پې مزې کوو، دا ستا وینې او خولې دي، برداشت کړی د هر قسم ناګواره مرحلې دي. او خاندان او ملک د پاره تا زغملې سترګې سرې دي، او مونږ پراته یو بسترو کې، او تا کړي شبګیري دي. د دنیا مشکل ترین کار د پردي جیب نه پیسې دي، او دا په غنو باندې ملاسته، دا د اوسپنې نینې دي، او دا د اور په غرغنډو کې د سرو زرو زولنې دي. او دا خپل ځان خورې کول دي، خخول خپلې جذبې دي، او څه ناترس نامراده د یادونو سلسلې دي. او څه په ناز میندو لوی کړې، برداشت کړې یې نخرې دي، او د امید په اوږه پورته حسرتونو جنازې دي. او غریبي د رب په دار کې، غریبي د رب په دار کې، ګل ځوانان خورې ایرې دي. او دا د وخت د واکدارانو ناګواره فیصلې دي. دا بل بند دی چې دا چې ته رالیږي مونږ له، دا چې ته رالیږي مونږ له، دا پیسې خو نه دي مړه. دغه ستا د ژوند نه چوړ دی، ستا جذبو باندې ککړه، او د زړه جو د ژوند قصه ده، ستا سلګو باندې ککړه. او ته د شمې په مثال یې، ستا رڼا شوه ورو ورو ژړه. او درلیږم د زلفو تاره، ارمانونه دې پې تړه، خپل خوبونه دې پې تړه، امیدونه دې پې تړه. او د زړه زخم پې راغونډ که، حسرتونه دې پې تړه. او ستا یادونه په شیبو شي چې ماښام خوره شي لړه، ستا یادونه په شیبو شي چې ماښام خوره شي لړه. او د بیلتون چپو ته ډال کم، زه سینه لکه تکړه، او زه به دلته اسویلي کوم، او ته سپوږمۍ ته سینه سپړه. او فکر مه کوه جانانه، شي همواره به دا شخړه. او دا تراخه د ژوند به قند شي، وي به هر خوا ګوړه ګوړه. او قاضي دا د برخو ویش دی، په دې مه کوه جګړه. السلام.